د پاکستان طالبانو ویان محمد خورسانی ننګرهار کې وژل شوی دی. پاکستان کې باوري سرچینو بي بي سي ته ویلي د پاکستاني طالبانو یعنی ټي ټي پي ویان محمد خورسانی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی روښانه او افغان طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم نه ده جوته چې محمد خورسانی څه وخت او د چا لخوا برید کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې نوموړي پخوانۍ قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته تښتېدلی و. پاکستاني طالبانو په دې وروستیو کې هم یو شمېر سیمو کې پر پاکستاني پوځ د بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاکستان کې ځایي رسنۍ محمد خورسانی د تحریک طالبان پاکستان قومندان نورولي مسعود پلان درلود چې پاکستان کې تازه بریدونه ترسره کړي. شنونکي د خورسانی وژنه د پاکستاني طالبانو غورځنګ لپاره یوه جدي ضربه بولي. یادې ډلې د پیښور په آرمي پبلیک سکول او همداراز پر ملال یوسفزۍ د بریدونو په ګډون ګڼ شمېر پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ګڼ نور بریدونه هم کړي دي. د پاکستاني حکومت د تیر کال وروستیو کې اعلان کړی و چې د پاکستاني طالبانو سره یې د سولې مذاکرات پیل کړي او دې لړ کې د یوې میاشتې پر اوربند هوکړه شوې وه. خو داسې ښکاري چې د مذاکراتو کومه پایله نه درلوده، ځکه له اعلان یې لږه موده وروسته پاکستاني طالبانو وویل چې مذاکرات او اوربند ختموي. له هغه وروسته د وزیرستان په ګډون د پاکستان پخوانیو قبایلي سیمو ته نږدې ضلعو کې پر پاکستاني ځواکونو څو بریدونه شوي او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو منلی دی. د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو مشران افغانستان کې پټ دي او له هماغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. پخوانیو افغان حکومتونو تل د پاکستان دا ادعا رد کړې وه او طالبانو هم ټینګار کوي چې پر خپل خاوره هیڅ بهرنۍ وسله والې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.